الرحیم د پښتو ژورنال قدرمنو کتونکو، تاسو ته نن بیا یو ټکی د پښتو توری درته وړاندې کوم چې هغه س دی. س دا ډول لیکل کیږي، س او ب او پ او ټول یو ډول لیکل کیږي، خو س ته پاس په خوله کې دغه ځای ته که خوله ووایي دته درې ټکي ورکول کیږي. دغه شوه س. نو تاسو س اوس تاسو ته درښیم. س مثلا د افغانستان کې د بېلګې په توګه د جنکیو نومونه دي: سرایه، 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 سرایه زده کوونکي، سرایه، زده زده کوونکي، سرایه زده کوونکي، دلته دوه واونه خوري، زده کوونکي، زده کوونکي، دلته دوه واونه لیکل کیږي، زده کوونکي ته دوه واونه ورکول کیږي. غیاز، سرایه د جنۍ نوم دی، غیاس د هلک نوم دی. غیاس ګوره په غیاس کې هم س شته، په سرایه کې هم س شته. دلته په سرایه کې س ده، دلته په غیاس کې س ده. غیاس، غیاس، غیاس د سرایه، د سرایه، اورور، اورور، اورور دی. غیاس د سرایه چی دی؟ چی دی کیږي اورور دی. کوثر، کوثر، کوثر هم د هلک نوم دی. کوثر اصل کې اوبه دي، په عربستان کې هغه پاکه اوبه چې دي کوثر. کوثر له سرایه سره، له سرایه سره، کوثر له سرایه سره درس، درس لولي. درس ته په پښتو کې درس، په پښتو کې درس ته سبق هم وایي، سبق هم وایي. لوست هم ورته وایي، لوست ورته وایي. لوست به یې صحیح وي. پښتو کې درس ته څه وایي؟ لوست وایي. سبق هم ورته وایي، خو لوست به یې صحیح وي. الوست، 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 الوست. اوس راځو سرایه، کوثر، غیاس. د س سره چې د س سره چې ر یا یو ځای کو ریا ترې جوړیږي سرایه. که د س سره، که د س سره، که د س سره سرایه ترې جوړیږي. نو تاسو به نو دا به تاسو زده کوئ انشاءالله. زه به بیا تاسو ته شاملې دلته ودرېږه بچیه. دا څه شی دی؟ دا کوم توری دی؟ س. ورته ورته وایه س. س. دا څه شی دی؟ سرایه. سرایه. سرایه څه شی ده؟ سرایه زده کوونکي ده. غیاس، غیاس د سرایه ورور دی. کوثر کوثر له سرایه سره درس لولي. درس څه ته یې؟ سبق ته یې که نه؟ سبق ته یې، درس لوست ته یې، لوست هم یې او سبق ته هم وایي. سبق، سبق ته هم یې. بیا هم تاسو ته مې په لنډو کې د س توری در معرفي که. پښتو وایو، پښتو لیکو، پښتو لولو، په پښتو خبرې کوو. بای بای. د خدای په امان. الله مو خوشحال لره.